بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. د عربي ژبې په زده کړه کې کتاب العربیة بین یدیک دی. موږ سره رسیدلی یو 18 نمبر صفحې ته. تیره درس زموږ 18 نمبر صفحه کې و. الوحدة الأولى الدرس الخامس التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زملائك. تبادل کړئ السؤال والجواب، سوال او جواب، مع زملائك خپلو ملګرو سره. زمیل یو ملګری، زملا ډېر ملګري. کاف الخطاب دی په آخر کې. کله چې موږ مقابل لوري سره خبرې کوو نو هغه ته وایو چې ته مع زملائك ستا ملګرو سره. نو تبادل السؤال والجواب مع زملائك، د سوال او جواب تبادله وکړئ خپل ملګري سره. الف، یو الف دی، یو با ده او بل جیم دی موږ سره. طالب اول او الطالب الثاني په خپل منځ کې سره محاوره کوي. یو ورته وایي اسمي محمد، ما اسمک یا ما اسمک. اسمي محمد، ما اسمک، زما نوم محمد دی، ستا نوم څه دی؟ طالب ثاني ورته وایي اسمي فلانکای یا اسمي فرض کا صلاح، اسمي خالد، اسمي حامد. هر څه چې ستا نوم وي همغه ورته وایي. دا یو. دویم یا با، انا من ترکیا من اين انت. ته وایي انا من افغانستان من اين انت. انا من تركيا من أين أنت؟ أنا من طاجكستان من أين أنت؟ أنا من باكستان من أين أنت؟ دوهم یعنی زه د فلانکي ځای یم، ته د کوم ځای. دا نو د جملې ترکیب او جوړښت دی. خپلو ملګرو سره یې ترسره کوئ. که تاسې په کور یا په کوم ځای کې چې تاسې زده کړه کوئ، البته د عربي ژبې لیواله یاست، نو تاسې یو ملګری پیدا کړئ، کولی شئ هغه سره دا محاوره وکئ. که نه په کمنټ کې محاوره پرېږدئ، زه به تاسو ته جواب درکړم. جیم، انا ترکی ما جنسیتک. زه ترکی یم، ستا نیشنلیټي تابعیت یا د کوم ځای هویت لري. نو انا ترکی ما جنسیتک. جنسیت دلته هغه جنس نه دی چې ته نر یې که ښځه. جنسیه هغه جنس دی، دا جنسیه ده. جنسیه موږ په انګلیش کې ورته نیشنلیټي وایو، او فکر کوم پښتو کې ورته تابعیت وایو یا هم هویت یا هر څه چې ورته وایو. لاندې وګورئ، نوټ کې لیکلي یذکر کل طالب اسمه. هر زده کوونکی خپل نوم ذکر کوي، خپل نوم اخلي، واسم بلده د خپل هیواد نوم اخلي، و جنسیته او خپل جنسیه یا خپل نیشنلیټي چې د کوم هیواد تابعیت لري. راځو التدریب السادس، شپږم نمبر تمرین. اجب، زه پوښتنه کوم، تاسې جواب راکوئ. هر څوک چې دا ویډیو اوري په همدې وخت کې مباشرتا مستقیما زه چې څه وایم وقفه کوم، تاسې جواب راکوئ. السلام علیکم، ما اسمک. که ښځینه وي مسموکي. کیف حالک، من این انت. تاسې جواب کې فکر وکئ، جواب ووایئ، زه وروسته بیا جوابونه تکراروم او بیا چې دی تاسې وګورئ چې تاسو صحیح جوابونه ورکړي که غلط. که صحیح جوابونه و نو درس مزده دی. ما جنسیتک، هل انت باکستانی، هل انت من سوریا، مع السلامه. نو لاندې لیکلي تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، خپل ملګري سره دغه سوال او جواب تبادله کړئ. زه اوس جوابونه یم. السلام علیکم، وعلیکم السلام. ما اسمک؟ اسمي صلاح. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من أين أنت؟ أنا من أفغانستان. ما جنسيتك؟ أفغاني. هل أنت باكستاني؟ لا. هل أنت من سوريا؟ لا. ولي؟ ځکه أنا من أفغانستان. مع السلامة. مع السلامة. د مع السلامة جواب څوک چې په مخه دی خانو کېدای شي ته م ورته وایي چې په مخه دی زیړي ګلونه. نو مع السلامة. مع السلامة. الوحدة الأولى الدرس السادس، أخيرا درس زبوك. القراءة والكتابة. لوست أو ليك. أولا القراءة.
اول چې دی لوست دی دا د دې وحدې اخرنی درس دی چې دې نه وروسته به بیا بلې وحدې ته داخلیږو. القراءة والكتابة کې لومړی القراءة لوست دی. التدریب الاول انظر وګوره، واستمع او واوره، واقرأ او ولوله. انا زه که مذکر وي که مؤنث وي. انت ته ویلوله. دا څه دی؟ ته زه اشاره ورته کوم، تاسې لولئ بیا ورپسې زه لولم چې تاسو صحیح لوستی که غلط. انتی ته البته چې مؤنث صیغه ده. هو هغه مذکر. هي هغه مؤنث. طالب زده کوونکی. مدرس ښوونکی. طبیبه یا هم طبیبتون ډاکټره. طالبه زده کوونکی. هذا دا مذکر نارینه لپاره اشاره ده. هذه دا مؤنث لپاره ښځینه لپاره اشاره ده. خالد ټولې پېژنئ چې خالد یعنی خالد. التدريب الثاني ضع علامة صحيح على الكلمة المماثلة في كل مجموعة. دلته نو په دې جدول کې عربي کې هم د ټیبل شکل شوي فریم ورک لري، هغې ته مونږ جدول وایو، ټیبل، او پښتو کې هم ورته تقریبا جدول وایو. نو دلته چې دی هو، دلته چې کومه د دې په شان بله کلمه وي په هغې به تاسې صحیح نښه کیږدئ. لکه هو دلته دا دی هو. دا نو انشاءالله بیخي د ماشومانو کار دی، ماشومان یې ښه په نښه کولی شي او غټان یې د هغوی نه هم ډېر ښه په نښه کولی شي. طبیبتون یا طبیبه دا دی طبیبه. انت دا دی نه، دا خو انا دی، دا دی انت، دا هم نه دی. ولې؟ ځکه دا کسره لري. انتې مؤنث لپاره ته، همداشان دا نور دواړه هم در واخلئ. التدريب الثالث صل بين الكلمتين المتماثلتين. دوه مشابه کلمې خپل منځ کې سره وصل کړئ. نو دلته موږ سره لومړی جدول، دویم جدول شته دی. تاسې کولی شئ لکه طالبه، طالبه، هل سره وصل کړئ، خطونه سره کش کړئ. البته که تاسې خپل کتابونه ولرئ، دا خطونه کش کول، خانه خالی ډکول، دا تاسې په خپلو کتابو کې وکئ، ډېر به تاسې لپاره ګټور وي. التدريب الرابع انظر واستمع واقرأ. انظر وګوره، واستمع او واوره، واقرأ او ولوله. هو طالب هغه زده کوونکی دی. تاسې وایئ، زه ورته اشاره کوم بیا زه یې وروسته لولم. هي طالبه هغه زده کوونکې ده. هو مدرس هغه ښوونکی دی. هي مدرسة او هي مدرسة هغه ښوونکې ده. انا ترکي زه ترکی یم. انا من سوریا زه د سوریا څخه یم. انا مهندس زه انجینر یم. انا من پاکستان زه د پاکستان څخه یم. هي مصرية هغه مصری ده. الوحدة الأولى الدرس السادس. ثانيا الكتابة. اوس د لیکلو برخه ته راغلي. البته دا د لیکلو برخه تقریبا املایي برخه ده. هغه زده کوونکي یا هغه ملګري دوستان چې د املا سره ستونزه لري هغوی لپاره دی. الف په سر کې داسې لیکل کیږي، په منځ کې داسې لیکل کیږي پیوست،
او په آخر کې هم داسې لیکل کیږي لکه انا زه سأله پوښتنه وکړه توضأ او داسې وکړه. دا تاسو لپاره اوس نه دي، دا الفاظ به وروسته تکراریږي. دلته صرف مثال دی چې دال په اول کې څنګه لیکل کیږي، منځ کې څنګه لیکل کیږي، آخر کې څنګه لیکل کیږي. التدريب الأول مر بقلمك على الحرف. دلته حرفونه لیکل شوي الف دال ذال. تاسو د خپل قلم راخلی په دې باندې تیروي داسې تر څو تاسو هم الف زده شي، دال زده شي، ذال. یعنی دا ډېر ابتدایي د ماشومانو لپاره دي. هغه کسان چې بیخي د املا سره آشنا نه دي عموما د هغوی لپاره دي. او العرض پریزنټیشن پیشکش یا هم وړاندیز یو څه ښودل چا لپاره. با ده هغه الف و دا با، را زای واو دا د دې حرفونو عربي نومونه دي. ښه ری زی واو نه دی، را زای واو. ګورو دا هم څنګه لیکل کیږي، په سر کې، په منځ کې، په آخر کې هم دا شان واو هم دی. دا مثالونه دي چې هغه په مثال کې راوړي دي. بیا دې کې هم موږ سره التدريب الاول مر بقلمك على الحرف. دلته حرف شته دی، تاسو د خپل قلم راخلی او په دې حرفونه ګرځوئ. البته که تاسو هم املا سره نه یاستئ تاسو کولی شئ دا تمرین تر سره کړئ، او که املا سره آشنا یاستئ نو هیڅ اړتیا نشته چې د لیکلو برخه کې، لوستلو برخه کې به تاسو مکمل برخه اخلئ، اما د لیکلو په دې برخه کې تاسو بیا ترې مستثنا یاستئ که تاسو په داسې حالت کې قرار لرئ چې املا مو زده وي. نو الحمدلله مونږ او تاسو لومړۍ وحده ختمه کړه. دویمه وحده چې دی هغه به مو د څه په هکله وي؟ الاسره. نو په لومړۍ وحده کې چې هر رقم پوښتنه وي ځان سره یې ولیکئ، ځان سره یې نوټ کړئ، کولی شئ میسج وکړئ، کولی شئ کمنټ یې کړئ، که نه د چهارشنبې ورځې لپاره یې وساتئ. تېره چهارشنبه زه لایف رانغلم په ژوندۍ بڼه. د هغې وجه دا وه چې زه د یوټیوب د پالیسۍ نه وم خبر. څوک چې اول ځل په ژوندۍ بڼه راځي یوټیوب کې هغه به 40 ساعته وخت هغوی ته ورکوي. نو ماته 40 ساعته وخت راکړه، بیا چهارشنبه تېره شوه. نو راتلونکې ورځې نه هره چهارشنبه به موږ په ژوندۍ بڼه درس تاسو ته زه وړاندې کوم، او تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مستقیما له ما سره شریکې کړئ چې هر څنګه وي انشاءالله زه به کوشش کوم چې حل یې کړم. که ماته نه وزده بیا به زه تاسو ته وخت درکړم، بله ورځ به هغه ستاسې پوښتنې جواب کړم. نو نن لپاره هم دومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.